درنو لیدونکو موږ په دې کمپ کې د هغې برخې ته راغلي یو چې دلته د روغتیا په برخه کې د مهاجرینو ته خدمات وړاندې کوي. د دې روغتیا د برخې مسؤل دی چې دوی دلته په ورځ کې څو ناروغان لري او کوم امکانات لري، دوا په برخه کې همدارنګه او نور هغه اړوند پوښتنې به له ده څخه واورو. سلام، خدا یک معرفی کنید. به نام یاد خدا دکتر احسان هستم از دفتر شبکه انکشافی باختر ولایت بلخ. شما در بخش صحت چقدر دوا دارین یا امکاناتش چقدر است؟ روزانه چقدر مریض میبینید؟ ادویه خب به مقدار کافی داریم که تعداد که از مهاجرین که لازم باشه هم در استاک دوایی موجود است، هم در ایجا داخل کمپ صحی موجود است. از پرسنل صحی یک قابله داریم، واکسیناتور داریم، مشاور صحت روان داریم، از بخش تغذیه مشاور تغذیه است، یک نرس میل است، یک MD که خودم هستم. و دیگه اگر مریض یا جل باشه و دیگه اینجا که تداوی نشه بازو رو چی رقم میکنید؟ یک بلخ امبولانس است، از امبولانس بلخ ریاست صحت عامه است همکاری میکنند. ریفر خط میتونیم امرجنسی باشند بعد شفاخانه ریفرش میکنند.